ابرهه ولې له کعبې څخه دومره نفرت کاوه چې تر دې حده ورسید چې د کعبې پر لور یې د 18000 کسیز پوځ په ملتیا برید وکړ. لامل دا و چې کعبه د ټول عرب لپاره تر ټولو مقدسه ژغورنه او ځای ګرځېدلی و. له ټول عرب څخه به خلک مکې ته د عبادت لپاره راتلل او هلته خلکو کاروبار هم کاوی. ابرهه ته پر دې خبره خورا غوسه ورتله چې د مکې د غریب خلک نه کوم پاچا لري او نه کوم حکومت، نو دا ولې د ټول عرب مرکز ګرځېدلی دی. نو هغه له برید څخه وړاندې د یمن په پلازمینه صنعا کې یوه ډیره لویه کلیسا جوړه کړه تر څو خلک کعبه پرېږدي او د ده ودانۍ ته راشي. خو دا پروژه په بشپړ ډول ناکامه شوه. له دې وروسته له ابرهه سره یوازې همدا یوه لاره پاتې شوه چې په هر ډول وي کعبه ونړوي. ابرهه د کوم پاچا په کور کې نه و زیږېدلی، بلکې د رومن امپراتورۍ د یوه واړه ښار د یوه واړه سوداګر غلام و. اصل کې خبره دا وه چې د یمن او حبشې ایتوپیا ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې جګړه روانه وه، ځکه چې یمن د یهودیانو په کنټرول کې و او په حبشه کې ټول عیسویان اوسېدل. نو څه وشول؟ لومړی یهودیانو برید وکړ او په عیسوي سیمو کې خورا زیاته تباهي رامنځته کړه چې له امله یې د هغې دورې سوپر پاور رومن امپراتورۍ ته دروند زیان ورسید. دا چې د روم امپراتورۍ مشران هم عیسویان وو، نو هغوی په حبشه کې له خپلو عیسوي ورونو سره مرسته وکړه او په یمن کې د یهودیانو واکمني د تل لپاره ختمه کړه. د دې کار لپاره هغوی خپل همدا غلام واستوه چې نوم یې ابرهه و. هغه د یو لک پوت سره لاړ او د یهودیانو یې سخته تباهي وکړه. له دې بریا وروسته ابرهه خورا پیاوړی شو او یمن یې له خپل اصلي هیواد حبشې څخه جلا کړ. د حبشې پاچا پر دې کار خورا غوسه شو او بیرته یې یو پوځ ور واستوه. خو دې نوي پوځ له ابرهه سره د جنګېدو پر ځای خپل جنرال وواژه، ابرهه ته یې وسپارلو او په خپله د ابرهه په پوځ کې شامل شول. له دې وروسته ابرهه د ټول عرب تر ټول ځواکمن پاچا شو او پر ټول عرب یې اغیز او نفوذ خپور شو. سوال یې ونفوذه. څنګه چې به هر کال له ټول عرب څخه په زرګونو خلک مکې ته د کعبې د طواف لپاره تلل، نو ابرهه فکر وکړ چې په دې کې کومه لویه خبره ده، موږ هم یو داسې ځای جوړوو. نو هغه په خپله پلازمینه کې یوه خورا عالي کلیسا جوړه کړه او د نړۍ له بیلابیلو قیمتي جواهراتو یې برابره کړه. دا ودانۍ په ټول عرب کې تر ټولو ښکلې او عالي ودانۍ وه. عربانو مخکې کله هم داسې شی نه و لیدلی، خو بیا هم هیڅوک هلته د عبادت لپاره ورنغلل او ټول بیرته همغې زړې کعبې ته تلل. د دومره لګښت او هڅو له ناکامېدو وروسته له ابرهه سره همدا وروستۍ لاره پاتې شوه. هغه د 18000 کسانو پوځ راټول کړ او پر کعبه یې برید وکړ. تر دې ځایه چې کومه کیسه بیان شوه، دا یوازې په اسلام کې نه، بلکې په تاریخ او د زاړه زمانې په عربي ډبرلیکونو، کتیبوا او انسکریپشنز کې هم لیکل شوې ده. په دې ټولو کې ابرهه یو لوی پاچا ښودل شوی، خو مکې ته د ده د تلو یادونه په روښانه توګه نشته. خو په وروستیو موندنو کې ځینې داسې یهودي ډبرلیکونه ترلاسه شوي چې په روښانه توګه پکې لیکل شوي چې ابرهه پر یوه مشخص ځای برید کړی و چیرې چې هغه ته سخته ماتې شوې وه. نو اوس لوی تاریخ پوهان هم دا ماتې پر مکې برید ګڼي چې په هغه کې ابرهه له ځان سره یو شمیر فیلان هم بیولي وو. عربانو ته معلومه وه چې د ده د پوځ مقابله نشي کولی. ځینو قبیلو د جنګېدو هڅه وکړه، خو ابرهه ورته وویل چې دی د وینې تویېدلو غوښتونکی نه دی، بلکې یوازې کعبه بنسټیزه ورانول غواړي تر څو خلک د کعبې پر ځای د کلیسا ته لاړ شي. د شاوخوا سیمو له لوټلو وروسته کله چې هغه مکې ته نږدې شو، د مکې مشر یې راوغوښت. عبدالمطلب راغی او ویل تاسو زما ځینې اوښان نه ولیدي، هغه ما ته بیرته وسپارئ. ابرهه په خندا شو او ویل ما فکر کاوه چې ته به خورا زړور سړی یې، خو ته یوازې د خپلو اوښانو اندېښنه لرې. عبدالمطلب ځواب ورکړ زه یوازې د خپلو اوښانو مالک یم، د دې کور کعبې خپل مالک شته او هغه به په خپله ترې دفاع وکړي. خو دومره درته وایم چې تر نن ورځې پورې هیچا هم دې کور ته زیان نه دی رسولی. بله ورځ ابرهه خپلو سرتیرو ته د برید امر وکړ، خو د ده فیل ودرېده او د ډېرو هڅو سره مخکې لاړ نه شو. په همدې شیبه کې له اسمان څخه ځینې مرغان ابابیل راغلل چې د هر یو په مښوکه کې واړه ډبرې وي. دا داسې مرغان وو چې له هغې ورځې مخکې او نه له هغې وروسته چا لیدلي وو. هغوی د ابرهه د پوځ کسان په نښه کول او وژل یې. اوس مهال ډېری تاریخ پوهان دا پیښه د چیچک سمول پاکس ناروغۍ یو سخت ډول هم ګڼي، ځکه چې څنګه به تیږه پترې د هغوی په بدن لګېدل.
هغوی به خارج کاوه او خپل غوښې به یې له بدنه ایستلې تر دې چې د ځینو هډوکي هم څرګند شول. په دې حال کې دا پوځ بیرته په تېښته شو او د ابرهه 80,000 کسیز پوځ په بشپړ ډول تباه او برباد شو. د مکې د قریشو دا بریا په ټول عرب کې خپره شوه او قریش د ټول عرب د نوي غښتلي کلي په توګه راپورته شول. له دې پیښې وروسته له ټول عرب څخه په لکونو نور خلک د کعبې طواف ته راتلل او په مکه کې به هر کال د اوقاز عالي میله جوړېدله. د مکې د خلکو شتمني او دولت څو چنده شو. خو په همدې کال ناڅاپه یو ورځ د ایران په تر ټولو لوی آتش فشان اورکده کې هغه اور چې له کلونو راهیسې بلېده مړ شو او په همدې ورځ په مکه کې یو یتیم ماشوم نړۍ ته راغی چې نوم یې محمد